سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او نن د صحت په حواله په دې ویډیو کې به زه ستاسو سره بیا د شوګر په مرض باندې خبرې کوم. د دې نه مخکې چې ما کومه په شوګر باندې ویډیو جوړه کړې وه، نو هغه دا وه چې لکه د شوګر د مرض نه موږ ځان څنګه بچ ساتلی شو، او نننۍ ویډیو چې ده نو د هغې فوکس به دا وي، په هغې کې به دا خبرې کومه چې لکه که چاته شوګر ولګي، خصوصا دا دویم قسم چې کوم دی ټایپ 2 ډایبټیز میلایټس، نو هغه که چاته ولګي نو هغه موږ له څه خوراک پکار دی او څنګه خوراک پکار دی او کم خوراک پکار دی چې په هغې باندې موږ قابو مومو او یا هغه بالکل ختم شي. په دې باندې لکه د دې د ټریټمنټ یا د علاج په حواله څلور درجه بندۍ دي. اول خو دا دی چې خوراک، دویم بیا اکسرسایز یا ورزش دی، دریم چې کوم دی هغه بیا ګولۍ دي، د خولۍ خوراک دی، او څلورم بیا ستنې دي، انجکشن انسولین انجکشن دي. نو دا څلور واړه خو د ټول نه مهم رول چې په دې کې دی نو هغه اولني دوه چې کوم دي که د هغې سره کنټرول یې نو ډېره زیاته ښه ده، خوراک او د هغې نه پس ورزش چې کوم دی. که چا هغه ویډیو نه کتلي نو هغه به زه لینک په ډسکرپشن کې ورکړم، ملګري کولی شي چې هغه ویډیو هم وګوري او ځان په دې خبره پوه کړي چې لکه موږ د شوګر نه بچ کېدی څنګه شو. اوس زه راځم چې لکه خوراک څنګه پکار دی شوګر مریض دپاره. اصل کې انسان یا مونږ چې کوم خوراک خورو نو د هغې درې بنیادي اجزا یا نیوټرینس، یو ته مونږ کاربوهایډریټ وایو، بل ته مونږ پروټین وایو او دریم ته مونږ فیټس وایو. دا په دې درې حالتونو کې مونږ دا خوراک خورو. کاربوهایډریټ او پروټین چې کوم دي نو هغه که مونږ 1 ګرام استعمالو نو هغه 4 کیلوریز وجود له توانایي ورکوي، او فیټس چې کوم دي هغه 9 کیلوریز توانایي وجود له ورکوي. کاربوهایډریټ څه دي؟ دا اصل کې شوګر دی، خو کاربوهایډریټ بیا دوه قسمه دي، یو ته موږ وایو سمپل شوګر یا ساده شوګر، دویم ته بیا موږ وایو پیچیده یا کمپلیکس کاربوهایډریټ، هغه پیچیده ای. ساده شوګر چې کوم دی نو هغې مثال به زه دا ورکړم چې ګلوکوز چې کوم دی دا ساده شوګر دی، او دغه شان یا زمونږ د عام چینی چې کوم موږ استعمالو دا ساده شوګر دی. ساده شوګر چې کله موږ وخورو نو داسې چل کوي د وجود له توانایي ورکي په وخت باندې، او د شوګر لیول ډیر زیات پیک ته ورسوي، ډیر زیات زرې بره کی، او زیاتی کم شوګر چې پاتې شي نو هغه فیټ ته کنورټ شي یا فیټ ته بدل شي او د وجود په مختلفو حصو کې د دې ډیپوزیشن یا دغه شي ځای شي، خصوصا په خېټه کې یا په ملا دې ځایونو کې د سکن لاندې څرمنې لاندې دا ځای شي، یو خو دغه نقصان کوي دی. بله دویم قسم چې کوم دي نو هغې ته مونږ کمپلیکس کاربوهایډریټ وایو. کمپلیکس کاربوهایډریټ هغه دی چې هغه کله مونږ وخورو نو هغه زر توانایي نه ورکوي او ستا شوګر لیول چې دی هغه نه های کوي په یو ځای باندې، هغه بره نه وړي، هغه رو توانایي ورکوي او پیک نه جوړوي. نو هغه قسمه خوراک چې دی هغه د شوګر د مریضانو دپاره یا ډایبیټک پیشنټ دپاره هغه ډیر زیات فایدهمند دی او ډیر زیات ښه دی. د دې مثال بس داسې ورکړم چې لکه یو دیوال دی او هغه یو ردی دیوال دی او په هغې کې خښتې لګېدلې دي، او ته چې کله یو پلک وله راوتړې نو هغه خښتې ټولې اور زیږي او زر چې دی نو سړی ته خښتې وړی شي. خو د دې په ځای که دغه دیوال 15-16 ردی پلن کې او مضبوطې کې نو کله چې ته پلک راتړې نو ته په یو خښته پسې محنت کوې، یو خښته به ته لرکې او یو خښته به بیا وړي نو هغه وخت علي. دغه مثال هم د دې کم ساده کاربوهایډریټ او د کمپلیکس یا پیچیده کاربوهایډریټ دی. نو په دې کې فرق دا دی چې لکه هغه ستا شوګر پیک ته رسوي نو هغه شی ښه نه دی ډایبیټک پیشنټ دپاره، او کم چې پیچیده کاربوهایډریټ دی نو هغه رو سلو ریلیز د ډیر وخت دپاره او په دمه دمه تاله توانایي درکوي. دویم په دې باندې بیا زه نورې خبرې کوم په دې کاربوهایډریټ، چونکې زمونږ دغه چې د نننۍ موضوع چې ده هغه د ذیابیطس یا د شوګر مریضان دي او په هغې کې ټول مهم رول چې دی هغه د شوګر دی، نو کاربوهایډریټ ټول شوګر دی. په دې باندې به زه خبره کوم. دویم بیا کم انګریډینټ یا کم نیوټرینټ چې مونږ خورو نو هغه دی پروټین. پروټین چې دی نو هغه هم د وجود دپاره ډېر زیات ضروري دی. هغه چې دی نو د هغه کردار چې دی لکه په هډوکو کې، د دې نه علاوه په مسلز کې، په کرچو کې او په وینه کې، په دې ټولو څیزونو کې چې د پروټین ډیر زیات مهم رول دی، او خصوصا بیا په وړو کې کله چې دوی لویږي یا په ځوانانو کې چې د هغو مسل ته توانایي پکار وي نو په دې کې پروټین خپل مهم رول دی. پروټین هم بیا دوه ذرایعونه موږ حاصلوو، یو چې دی نو هغې ته موږ وایو انیمل بیسډ یا د ځناورو نه، او دویم چې دی هغه د بوټو نه موږ حاصلوو.
د ځناورو نه دا ټولې غوښې چې کم دي او د بوټو نه خصوصا څومره چې زموږ سره دا دغه دي دالونه دي دا ټول که هغه چڼې دال دی مسور دال دی مهو مایو دا څومره چې دي لوبیا ده دا ټول دالونه چې دي نو دا چې دي دا زموږ سره پروټین دي پلانټ بیسډ یا د بوټو نه چې کوم پروټین راځي د دې نه علاوه دریم چې کوم دغه زموږ سره نیوټرین چې کوم موږ استعمالوو ما څنګه خبره وکړه یو کاربوهایډریټ دی بل پروټین دی او دریم چې دی هغه فیټس دي نو فیټس کې بیا زموږ سره دوه قسمه دي یو ته موږ وایو سچوریټډ فیټس او بل ته وایو انسچوریټډ فیټ سچوریټډ چې کوم دي نو هغه زموږ د وجود دپاره نه دي ښه دا به موږ نه استعمالوو یا که استعمال ډېر کم استعمال به خصوصا د ډایبیټک یا د شوګر د مریضانو دپاره خو بالکل نه دي ښه دا موږ داسې پیژنو په عام دغه کې عام خلک چې کم فیټس چې کم نو هغه چې په روم ټمپریچر یا د کمرې په درجه حرارت یا په نارمل درجه حرارت باندې هغه ولي کېږي نه نو دا ټوسي هغه سچوریټډ دي کم چې انسچوریټډ دي هغه په مایع حالت کې یا په ولي حالت کې په عام درجه حرارت باندې نو دغه ته موږ وایو انسچوریټډ دا انسچوریټډ فیټ چې دي دا د وجود دپاره ښه دي اوس کم سچوریټډ دي کم انسچوریټډ دي په دې باندې هم زه تاسو سره بیا تفصیل خبره کوم پروټین به موږ کم خورو د ذیابیطس مریضان هغې باندې هم خبره کوم کاربوهایډریټ له زه بیا راځم کاربوهایډریټ چونکې ما وویل شوګر دی او د دې ټول دغه چې دی تعلق د دې شوګر د مریضانو سره دی نو په دې کې احتیاط ډېر لازمي دی او په دې باندې خبره کول غواړي چې لکه په شوګر مریضان چې دي کم کاربوهایډریټ یا کم قسمه خوراک وخوري چې د هغه شوګر چې دی هغه لیول کنټرولي انسان لکه عام سړی که مونږ واخلو نو د هغه دپاره روزانه چې دی تقریبا د یو سړي دپاره 2.5 کیلوریز توانایي پکار ده په دغه کې جرنل که مونږ واخلو او د ښځې دپاره روزانه چې ده هغه 2000 کیلوریز توانایي پکار ده اوس دلته چې کوم ډایبیټک پیشنټ یا د شوګر مریضي نو د هغو ایم یا زموږ مقصد بیا دای چې د ده دا وزن ورسره هم لږ کمیدی نو د ده دپاره بیا توانایي چې کومه دی پکار ده چې وخوري دا د 1500 نه راواله د 1800 کیلوریز پوري که د دې نه زیاتېږي د دې مقصد هم دا دی چې دغه د خپل نارمل نه دی لږه کمه خوري او د فیټس چې کم دی یا د وزن چې کم دی هغه ورو کمیږي فیټس ډیزالو کیږي یا که دی خوري نو دغه فیټس چې کم جوړیږي چې هغه نور نه جوړیږي او وزن یې کنټرولي دا پکې بنیادي مقصد دی دلته کم ریسرچ ورکران چې کم دی په ذیابیطس باندې یا په ډایبټیز باندې نو هغو چې دی دې له خپل دا څومره چې ما وویل دا سبزیانې دي یا فروټس یې دې له خپلې نمبرې ورکړي دي او هغې ته وایي ګلایسیمیک انډیکس یا درجه بندي ګلایسیمیک یا د دې داسې به ورته موږ وایو د شوګر په حواله درجه بندي ورته موږ ویلی شو دا یې داسې کړي دي چې لکه دې له د سلو نه د یو په منځ کې دې له دا چارټ جوړ کړی دی او سل یې هغې له ورکړي کم چې ډېر زر ریلیز کېږي ګلوکوز او ډېر دغه چې دی دا شوګر لیول چې دی ډېر زیاتی لکه ګلوکوز له دې 100 ورکړی نو ګلوکوز چې څنګه ته وسکې یا چې ما څنګه سکروز وی هغه هم تقریبا دا کومه عامه زمونږ دا چیني چې ده دی ته مونږ سکروز وایو دغه چې کله ته وسکې نو دی تاله فورا توانایي درکوي او ستا شوګر لیول ډېر زیات بره ته رسوي نو دیو دیله په دې انډکس کې بره دغه ورکړی چې لکه دا مونږ واخلو دا دیله 100 نمبرې ورکړي دي دغه شانتې بیا مختلف فروټس مختلف زمونږ سره چې کومې سبزیانې دي نو هغې له درجه بندیانې کړي دي هغې ټیسټ کړي دي هغې نیوټرین ټول ټیسټ کړي درجه بندیانې کړي دي او هغې له ګلایسیمیک انډکس جوړ کړی دی نو دا ګلایسیمیک انډکس د دې مطلب دا دی چې لکه دی شوګر چې 100 دی یا 100 ته نږدې دی د 55 نمبره دي نو دغه چې کوم دي دیو دا په هغې حساب باندې دا شوګر چې دی ریلیز کوي لکه څنګه چې ما وویل 100 نو 100 چې کم دی چې 100 وي نو دی به ډېر زر شوګر ستا های کوي بیا چې 99 نو هغه به دې نه لږ کم های کوي بیا چې ورو ښکته راځي 50 ته راځي نو هغه به لږ پیک جوړوي یا لږ به یې های کوي بیا به مینټین کوي وړي به دغه شانتې چې ښکته راځي 20-22 ته راشي نو دی بالکل پیک نه جوړوي خو دی به په یو هوار سطح باندې رواني او تاله به توانایي درکوي نو دیو لکه دی فروټس لا او دی سبزیانو لا خپل درجه بندیانې ورکړي دي نو د دې د کم فروټ یا د کم سبزی چې ګلایسیمیک انډکس کمی نو هغه شوګر لیول زر نه های کوي او هغه چې هغه د ده دپاره ښی د شوګر د مریض دپاره ښی
د دې نه علاوه لکه یو ګلایسیمیک انډکس دی او بل ګلایسیمیک لوډ ورته هم وایي. لوډ داسې شی دی چې لکه په هغې فروټ کې یا په هغې سبزۍ کې خپله څومره توانایي ده او تاله څومره زیات درکولی شي. بهرحال دا بحث چې دی دا دغه نه دی، د عام سړي دپاره نه دی. دا خو ما ځکه خبره وکړه چې دوی پوه شي چې یاره دا سبزیانې چې موږ خورو د دې فایده چې وجود ته رسي د ډایبیټک پیشنټ ته د شوګر مریضانو ته دا په کم حساب رسي. نو دغه لیست به زه تاسو ته ووایم هم د سبزیانو دا هم. د دې نه علاوه د ګلایسیمیک انډکس چې کوم دی لکه دا هم لکه فرض که اوس موږ وایو چې یاره سویابین دی د هغې ګلایسیمیک انډکس 22 دی، نو ډېر ښه دی. کوم چې د 55 نه ښکته دي نو ټول ښه دي. کوم چې د 55 نه بره کېږي یا د 55 نه بره کېږي نو هغه چې کوم دی نو هغه بیا رو ستا پیک چې دی د شوګر زیاتۍ کله چې ته خورې. خو دا ګلایسیمیک انډکس چې دی نو دا یوازې په دغې باندې نه دی منحصر چې دا یو فکس چیز دی، دا په دې باندې هم منحصر دی. لکه اوس یو مڼه ده، مڼې ګلایسیمیک انډکس به موږ واخلو چې یاره 40 خواوشا دی یا داسې دی. نو کله چې دا مڼه پخه شي نو د دې ګلایسیمیک انډکس به بره خیږي، ځکه چې په دې کې هغه کمپلیکس کاربوهایډریټ چې دي هغه ورو دغه ته چینج کېږي، دا بدلیږي سمپل ته. نو دغه شانتې کله چې مونږ یو سبزي دغه خورو، ځکه خو وایي چې لکه سلاد ډېر زیات ښه دی. کله که د یو سبزی یو سلاد کې ته خورې د هغې ګلایسیمیک انډکس چې دا به ښکتی، کله چې ته پخه کې د هغې به لږ زیات شي، کله چې ښه په تڼکه کې او نورې ورته کې د هغې ګلایسیمیک انډکس به ښه سیوا شي. نو او په هغې حساب په هغې کې چې کوم نیوټرینټس دي، په هغې کې چې کوم وایټامنز دي، په هغې کې چې منرلز دي، نو هغه به ته هم ختمېږي. نو په کار ده چې لکه ټول نه مخکې خو سلاد ډېر زیات استعمال شي په سلاد کې، او کو سلاد نه خامخا پخې نو چې بیا صرف وخوټ کولی شي، او کو تڼکه کېږي او نوره قصه ورسره کېږي نو د هغې ګلایسیمیک انډکس بره خیږي. دا څیزونه به هم په خیال کې ساتئ چې لکه ګلایسیمیک انډکس فکس څیز نه دی. اوس کو تاسو ته وایم چې هر تاسو مڼه خورئ نو که یو سړی مڼه خوري او هغه لږه شنی نو د هغې ګلایسیمیک انډکس به وشاني، هغه به ستا شوګر دومره نه خیږي. خو هغه ډېره زیاته پخی نو هغه به ګلایسیمیک انډکس به د هغې بره کېږي، نور په بر رواني. نو دا بحث مې ځکه وکړو چې ستاسو په مزغو کې دا خبره کښېني چې یاره دا ګلایسیمیک انډکس څه شی دی، دا فروټ یا دا سبزیانې چې موږ خورو نو دا څنګه کار کوي. زه به اوس ستاسو سره په دې تفصیل راشم چې لکه کم کمې سبزیانې دي موږ به یې خورو، کم فروټ دي موږ به یې خورو، کم پروټینز دي چې په کار دي ډایبیټک پیشنټ له یا د شوګر مریض له، او کم فیټس دي چې هغه موږ له د غنمو استعمال چونکې زموږ ډېر زیات دی نو موږ به هول ویټ استعمالو چې هغه د خپلو پټو غنم یې هغه تور غنم یې تور وړی سپینه ډوډۍ به نه استعمالو، کوم ته چې موږ فاین وړه وایو. دغه شانتې هول ویټ چې کوم موږ ډبل روټۍ استعمالو نو په هغې کې هم په کار ده چې موږ هول ویټ استعمال کړو. څو پورې چې د وریجو تعلق دی نو وریجې به هم موږ براون رایس ورته وایي هغه به استعمالو. خپله د پټو وریجې کې شولې کېږي یا چې پروسس شوي نه وي، هغې نه چې پټ نیلر شوی نو هغه ضروري دي. سپینې وریجې چې پروسس شي نو هغه نه دي پکار د هغې استعمال. دغه شان سبزیانو کې هم ډېرې سبزیانې دي چې هغه د هغې ګلایسیمیک انډکس کمي او هغه د هغو استعمال ډېر زیات ښي. هغې کې کریله ده او پالک دي او ری دی، ملخوزي دي، ګازرې دي، بینډۍ دي، بند ګوپي دی، ټماټر دي، پیاز دي، شنه پلی دي، تندوړی دی. او کوم ملګري چې بهر اوسېږي نو هغو په کار ده چې لکه هغه که په ډبو سبزیانې هغو استعمالوي او عامې ورته نه میلاوېږي نو هغه دا ګوري چې په هغه کې سوډیم ایډ شوی نه یا مالګه پکې نه ایډ شوې، د مالګې نه بغیر چې کوم استعمالي د سبزۍ هغه دې کوي. په فروټو کې بیا زموږ سره ټول نه ښې چې دي نو مڼې دي، امرود دی، مالټې دي، ناشپاتۍ دي او جامن دي. کوم ملګري چې موندی شي، بیا کوم ملګري چې بهر اوسېږي نو د هغو دپاره خصوصا چیري ډېر زیات ښه دی، ګلایسیمیک انډکس یې لو دی. د دې نه علاوه ایوکاډو دی، دا یو فروټ دی، دا ډېر زیات ښه دی، او کیوي فروټ دي او ګریپ فروټ دي، دا ټول. د دې نه پس چې زموږ سره کوم پروټین دی نو په پروټین ما ووایي چې دوه قسمه پروټین یو ځناورو نه حاصلېږي، بل د بوټو نه حاصلېږي. نو د ځناورو په کې ډېر مهم چې کوم دی هغه ماهی دی. د ماهي استعمال په کار چې په هفته کې یو پیره دوه خامخا کېږي، د دې استعمال ډېر زیات ښه دی.
د دې سره سره چرګ دی خو چرګ نه موږ پوستکی لرکو او دا پوستکی نه بغیر استعمال د دې پکار دی او غټه غوښه بالکل نه د پکار. د دې سره سره هګۍ دي نو هګۍ چې کوم دي نو هغه استعمال هم د هګو سپین استعمال زیات ښه دی او زیړ لږ ډېر. ډیری پروډکټس چې کوم دي نو پای کې زموږ سره پی دي خو د کور پی به موږ نه استعمالو. په دې کې موږ 1% سکیم ملک ورته وایي چې هغه 1% دي هغه به استعمالو. دغه شانتې ماسته چې کوم دي نو هغه به موږ 0% استعمالو. بیا په دغه کې چې کوم دي په خشک میوه کې بادام دي، غوزان دي او پسته ده، دا ډېر ضروري دي. بیا د پخلی تیل چې کوم دي زموږ سره نو په هغې کې د خونانو تیل پکار ده چې استعمال شي او د هغې سره کینولا آیل، دا کوکونټ آیل استعمال نه دی ښه، نه د پام آیل. بیا په ډرنکس کې زموږ سره ساده اوبه دي، چای دی بغیر چیني نه او قهوه ده، د هغې استعمال ډېر زیات ښه دی. او سافت ډرنک چې څومره هم دي دا کاربونیټډ دي، په دې کې سوډیم وي نو د دې استعمال بالکل نه دی پکار. دا خبره ما وکړه د فروټس په حواله شوه، د سبزیانو په حواله شوه، د پروټین او د فیټس په حواله دا خبره وشوه. خو دلته زه یو خبره کوم او هغه دا چې لکه د دې ټول څیزونو استعمال چې دی هغه ستاسو د وجود په ساخت باندې منحصر دی چې ستاسو وزن څومره دی. تاسو نارمل وزن کې کو اوور ویټ یې لږ وزن زیات دی، کو اوبیز یې ډېر زیات دی، نو په هغې حساب باندې د استعمال پکار دی. ځکه چې کله مونږ دا کلکولیشن کوو یا دا دغه کو حساب کتاب کو نو دا مونږ کو په بی ام آی باندې، هغې ته وایي باډي ماس انډیکس، دا یو فارموله ده، په هغې باندې مونږ د دې وزن او دا ټول حساب کتاب کو. په دې باندې به هم زه چېرته خبرې کوم تاسو سره چې لکه تاسو خپل وزن څنګه معلومولی شئ چې آیا د وزن د قد په حساب باندې چې زما وزن چې دی زه لکه په نارمل وزن کې راځم کو اوور ویټ یم یا اوبیز یم ډېر زیات دی. په دې باندې به هم زه تاسو سره انشاءالله یو ویډیو شریکوم. د دې نه علاوه چې کومه ده نو دویم پسې ایکسرسایز دی یا ورزش دی. نو ورزشونه عام ورزشونه دي، دغه تاسو کولی شئ واک کولی شئ، ګرځېده دي او تقریبا دی وایي چې 2.5 غنټې ګرځېده دي. د دې نه علاوه چې دی که څوک جیم ته ځي نو سایکلینګ کولی شي، سایکل چې چلی، ویټ لفټینګ کولی شي په خپل حساب باندې او دغه شان سویمینګ دی، بلاش ایکسرسایز دی، زنانه هم خپل کور ایکسرسایزونه کولی شي. نو دا ټول څیزونه چې دي نو دا لکه د دې سره کوم خوراک چې ته خورې نو هغه چې دی پکار ده چې هضمیږي هم او ستا د وجود نه فیټس لرې کېږي او ستا وزن کمی. بل یو سچویشن داسې راځي یا یو حالت داسې راځي چې ځینې کسان داسې وي چې په هغو کې دا مسئله چې شوګر کله زیاتیږي او کله کمیږي. نو دغه یو ډېر خطرناک سټیج او دغه ولې کېږي او د هغې نه مونږ څنګه ځان بچ ساتلی شو، په دې به هم انشاءالله تاسو سره په روان ویډیو کې خبرې کوم. زما سره اوسئ. د ټولو ملګرو جهان مننه.